آریانا د افغانستان پخوانی نوم. آریانا له آریا اخیستل شوی دی چې یو ستاینوم او بیا یو ټبرنوم دی. د ستاینوم په توګه د آریانا معنا دا ده چې د آریایانو هېواد یا د آریایانو مینه. دا ځکه چې د آریانا نوم پخپله له آریا اخیستل شوی او آریا د همدې خاورې د ولس او خلکو نوم دی. آریانا د ټبرنوم په توګه دا معنا لري چې آریا یا آریین د همدې خاورې یا اوسني افغانستان د ولس او ټبر نوم دی چې تر ننه پورې هم افغانان ځان ته آریایان یا آرین وایي. آریانا له ۱۰مو زېږدي یا میلادي کلو راهیسې د افغاني تاریخ پوهانو له لوري پخواني افغانستان ته کارول کېږي چې پر ۱۹۴۰ زېږدي کال کې د احمدشاه بابا له خوا د اوسني افغاني دولت له بنسټ ایښودنې وروسته افغانستان د همدې خاورې رسمي او ولسي نوم شو. د آریانا پولې په دې توګه وې: د آمو دې غاړې ته تر هندوکشه او هغې غاړې ته تر سیر دریا او نورې شاوخوا سیمې پکې رانغښتې وې چې وروسته پر شمال لوري تر کفکاز، تور سمندرګي او کاسپین او پر سویل لوري تر موکران او عربي سمندرګي او پر ختیځ خوا تر اباسین، جیلم او جمنا پورې سیمې پکې رانغښتې وې.